سلام دوستای عزیز، عید بر شما مبارک باد. رفیع نوری هستم با پیشکش نمودن برنامه آمد عید در خدمت شما عزیزان. دوستای عزیز، در این برنامه ما پشت صحنه از برنامه رومی اوارد یا بزرگترین جشنواره موسیقی در افغانستان داریم که بسیار یک صحنه‌های جالب و گفتگوهای بسیار شیرین از مهمانان برنامه داریم. پس با هم یک جا میریم و به طرف برنامه. خب دوستای عزیز، این فرش سرخ را که شما میبینین آمادگی بر برنامه رومی اوارد یا بزرگترین جشنواره جوایز موسیقی رومی گرفته شده. بریم داخل که چی گپای در داخل. خب پیش از اینکه بریم با دوستا سر صحبت آغاز کنیم، میریم تصاویر را از آمادگی از این برنامه با هم یک جا می‌بینیم. خب دوستای عزیز، ما فعلا در نزدیک میزی هستیم که استاد محترم استاد گلزمان و بعضی هنرمندان عزیز دیگه ما قرار داریم میریم با اونا صحبت آغاز. با اجازه سلام علیکم. سلام علیکم. ایام شریف عید شما تبریک باشه استاد محترم. مبارک قربان، اختر مبارک شه لوی اختر. سلامت باشید. خیر راغلی سلامت شئ. بخیر آمدی. ټول مخکې د لوی اختر مبارکي د خورشید نړیوال ټلویزیون ټولو افغانانو ته که په خارج دي که په داخل کې ښه اختر د خدای نه ورته غواړم، ښه ارامي خوشحاله ژوند ورته غواړم. چطور که استاد محترم امروز در یک برنامه شرکت کردیم؟ دا خو یو پروګرام ده چې دوی خورشید ټلویزیون مقاماتو جوړ کړی ده. موږ د سپین ږیرو په شان دعوت وي دلته چې چاته توپې ورکوو، چا ورته شباسۍ ورکوو چې ښه کار دی کړی، داسې راغلي دي. بیننده‌های عزیز، اولین بار است که من از زبان استاد میشنوم که ما ریسفیدا. چطور که من اولین بار از میشنوم که میگه پزدین که ریسفید در زندگی تا خود ریسفید معرفی نکرده بودی استاد محترم. در ریسفیدان قسم قسم خلکو ته داسې دی کنه، موږ تاسو خو رواج ده داسې ډېر مشران ته سپینګیری وایي. ریسفید په پارسي کې وته موږ ته سپینګیری وایي. سپینګیری چې جوړ راغو کی سپینګیری چې په مراکې کې ناسي خبرو کې خبره په خبره. نو موږ وځ یو سپینګیری د هنر په باره کې د موسیقۍ په باره کې لکه استاد دلته ناسته موږ سره استاد مشر استاد دی، استاد رحیم بخش زوی ده، سلیم بخش استاد
نو مونږ اوس په مشرانو کې په قطار کې یو مونږ ځوانان اوس دغه ته وایو لکه دا خلک چې دلته ناست مونږ سره بعضې ځوانان دي لکه دلته صوفي صاحب ورته دلته فرزانه ناسته ده مونږ سره نو داسې نور هنرمندان دغه اوس تازه کار هنرمندان مونږ په دې کې اوس سپین ږیري یو. بسیار خوب. نگفتین که در میان یک قدر هنرمندای جوان به کدام زیاد خودت علاقه داری؟ زه خو داسې وایم چې که ټول یاد نه کړم خفه کېږي او که ټول یادوم وخت نه ډېر نیسي. زه وایم چې په سور سندرې وایي او د خلکو څوک خوښېږي هغه هنرمند ما خوښېږي چې څوک ښې سندرې وایي په سور یې وایي ولس یې خوښوي نو موږ د ولس دپاره سندرې وایو هر هنرمند چې ولس خوښوي ما خوښېږي. پس دیگه داده هیچ کس دیگه نمانده که کدام گپ بگرده؟ نه هنرمندان هم بیا خو ما مخکې وویل چې موږ مشران هم سپین ږیري هنرمندان موږ باید دوی تشویق کړو دا نوي تازه کار هنرمندان ځوانان اوس تشویق کړو چې دوی د افغانستان موسیقي روښانه وساتي د افغانستان موسیقي مړه نشي خدای نکرده او د هنر دپاره کار وکړي دوی. تشکر. مهرباني تاسو نه ډېر مننه.